لبيك اللهم لبيك لبيك لا په احرام کې په سر ږیره نوکریز ایښول. یو سله آتش پېتمه پوښتنه: که احرام والا په سر یا ږیره نوکریز کیږدي څه حکم لري؟ ځواب: احرام والا چې په سر یا ږیره نوکریز کیږدي، که نوکریز نرمې وي احرام والا نارینه وي او که ښځه وي یو دم پرې لازم دی، او که نوکریزې خټه او ټینګې وي نو د سر په صورت کې که داسې وي چې دغه نوکریزې په سر باندې یوه پوره ورځ یا پوره شپه پرتې وي نو پر نارینه 2 دمونه او پر ښځه یو دم لازمیږي، او که دغه نوکریزې په سر باندې تر پوره ورځ یا پوره شپه کمې پرتې وي نو بیا پر نارینه یو دم یوه صدقه نیمه کاسه د غنمو یعنی پاو کم 2 کیلو لازم دی، او پر ښځه یوازې دم لازم دی او د ږیرې په صورت کې هغه یو دم دی. لبیک اللهم لبیک.